کدام عواید را که میگیره از او عواید 30% به امارات اسلامی میره، 70% به اون کسی که سرمایه گذاری کرد بعد جیب از او میره. مو خوښ یاستو په دې چې دا زړه د کابل دی، په کابل ښار کې دونه لوی مارکیټ په دې سطحه کې جوړ شوی دی. سهولت دا دی چې مثال خپل پارکینګ لري، 2 منزله خپل پارکینګ لري. قدرمنو لیدونکو، زه دا مهال د کابل ښار دویمې ناحیې د هیواد په کچه په یو ستر سوداګریز مارکیټ کې موقعیت لرم. دغه ستر سوداګریز مارکیټ تازه پرانیستل شوی ده. نو تاسو د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ، پوه به شئ چې په دغه ستر سوداګریز مارکیټ کې څومره دوکانونه شتون لري، کوم پړونه یې د څه لپاره دي او دلته به پکې څه کیږي. نو د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ، تاسو به دغه جریان ټول راسره تر پایه وګورئ. د هیواد په کچه دا ستر سوداګریز مارکیټ د کابل ښار دویمه ناحیه کې د 2015 کال د فبرورۍ په 11مه نیټه پرانیستل شو. د هغه مراسم دي چې د نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ د پرانیستې پر مهال ترسره شول. په یادو مراسمو کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو، ګڼ شمېر سوداګرو او دغه راز ګڼو نورو خلکو د کابل ښاریانو ګډون کړی و او په ډېرې خوښۍ سره دا مراسم ونمانځل شول. محمد مختار شریفي چې په جاده ندر پښتون کې د سوداګرو ټولنې مشر دی او د نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ بنسټګر هم یادېږي، په دې اړه بشپړ معلومات راکوي چې دا ستر سوداګریز مارکیټ څنګه او د چا لخوا جوړ شوی، څومره سوداګرو پکې پانګونه کړې، څومره لګښت پرې راغلی، څومره دوکانونه لري او دغه راز دې ته ورته نورې پوښتنې مو ځوابوي. شرکت سرمایه گذار ما تا این حال که مصرف کرده در مجموع تکمیل پروژه را 38 میلیون است، اما برآورد ثانی هیئت‌های اماراتی که آمدن مکمل برنامه را دیدن و چک و کنترل کردن نظر به نرخ بازار، چون در اوایل امارات اسلامی افغانستان یک مقدار مشکلات بود، نرخ‌ها قیمت بود و زیاتر مردم اعتماد نمی‌کرد. یک مقدار قراردادهای ما بلند بود، خصوصا بخش کانکریت ما بلند بود. تقریبا 4 میلیون 200 هزارش کم شد که 33 میلیون و 942 هزار دلار آمریکایی در مجموع مصرف خورد. مورد تایید تمام انجینر صاحبای اماراتی قرار گرفت. محمد مختار شریفي د دې سوداګریز مارکیټ د پانګوالو په اړه وایي چې سلګونه کسان پکې برخه لري، خو په عمومي توګه یوازې یو پانګوال دی چې لویه برخه لري او له پیل څخه تر پایه د دې مارکیټ په جوړولو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. البته ما بیشتر از 900 دکاندار و سرمایه گذار داریم، دکاندار و سرمایه گذار در بخش ساختمانی که در زیر بنا که ما شراکت پیش رفتن، بیشتر از 900 نفر و یک نفر سرمایه گذار عمومی به نام آقای صاحب سلیمان خان زرمتی که از ابتدای اصول پروژه و تمام پیش شرط‌های پروژه اونا همراه ما همکاری همه‌جانبه را داشتن که البته پیش شرط قرارداد یکیش بود که 10 میلیون دلار باید فیزیکی پیسه باشه و که البته هیئت رسمی او را دیدن کردن در بانک. بعدش 1 میلیون دلار آمریکایی مصارف بخشای ساختمانی بود که دیزاین و مدل مالی و تطبیق برنامه و در مجموع کنترل و نظارت. تمام این پیش‌شرط‌ها را امی سرمایه گذار ما آقای سلیمان خان زرمتی تهیه کردن و همچنان در بدترین شرایط که اکثر دکاندارای ما اعتبار نداشتند چون نظام با مشکل مواجه شد. یعنی از نگاه اقتصادی وقتی که جمهوریت سقوط کرد، امارات اسلامی افغانستان پیروز شد، عمده‌ترین مشکلی بود که حتی بانک به کسی 100 دلار نمیداد. در این شرایط یعنی ما تقدیر میکنم این سرمایه گذار ما را که ما از طریق قضیه حمایه شدیم، پروژه به پای اکمال رسید، واقعا ما را حمایه کرد. مختار شریفي زیاتوي چې په یاد مارکیټ کې هغه دوکانونه چې پاتې دي او په کرایه نه دي ورکړل شوي، هر څوک کولی شي چې په کرایه ونیسي. نوموړی وایي له دې مارکیټ څخه چې د کرایې له درکه کوم عواید لاسته راځي، په دې کې 30 سلنه اماراتي ادارو او 20 سلنه د پانګوالو دي. دکاندارای قبلی که متضرر بودن و سرمایه گذاری که مثلا در بین کار آمدن همراه ما همکاری کردن، بیشتر از 900 دکان توزیع شده است که به قیمت تمام شده پروژه برشان داده شده است.
دیگه بقیه دکان ها انشالله تقریبا 13 چند دکانی که ما داریم در مجموع، اینا در خدمت مردم تمام ملت ماست که همگی در امو مسلک و صنف خود میتونه که بیاید دکانداری بکنه. سیستم کرایه است. کسای دیگه هم که از دکاندارای ما سرمایه گذاری کردین، مثلا یک دکاندار قبلی ما 4 دکان داشته، 3 دکان داشته، 5 دکان داشته، 7 دکان داشته، برش توزیع شده. البته شاید کو یک دکان یا 2 دکان خود استفاده کنه، بقیه دیره به کرایه میته. در کرایه از او کدام عواید دیره کو میگیره، از او عواید 30% به امارات اسلامی میره، 70% به مو کسی که سرمایه گذاری کرد بعد جیب از او میره. په نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ کې هغه دکان لرونکي چې تازه دلته په کاروبار پیل کړی ډیر خوښ دي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړ معیار یو سوداګریز مارکیټ جوړیږي چې په هغه کې ټول سهولتونه شتون لري. نوي خیرخوا مارکیټ ماشاءالله ډیر ښه په معیار جوړ شوی دی او دا مثال دوبۍ نقشه ده، د هغې په نقشه باندې جوړ شوی ده. دلته مثال سهولت دا دی چې مثال خپل پارکینګ لري، 2 منزله خپل پارکینګ لري. مثال که څوک وغواړي مثال ته د هر برخه کې مثال بانک لري، مثال صرافۍ بخش لري خپل دلته. مثال نو هر سهولت د هیوادوالو لپاره به دلته برابر ده. مثال کمپیوټر لپاره خپل منزل ده، موبایل لپاره موبایل فروشي ده، مثال صرافي ده، پکې بانکونه دي، دا ټول سیستمات لري د مارکیټ. موږ خو د مختلفو هیوادونو سره کار کوو، مثال له چین نه کوو، پاکستان نه کوو، دوبۍ نه مال خپل مال واریده و هغې ځنې راوړو. مثال لا یخچالونه چې دي مثال د چین نه راوړو، مثال لا نور توکي چې دي څه دوبۍ نه واریده او څه د پاکستان ماشینونه چې دي د پاکستان نه راغواړو. موږ خوښ یاستو په دې چې دا زړه د کابل دی، په کابل ښار کې یو دونه لوی مارکیټ په دې سطحه کې جوړ شوی دی. په دې کې ډېر سهولتونه شته دي. والا شکرګزاري کوو چې دکان خو نوی افتتاح شوی دا مارکیټ او دکان نوی دی، نو موږ خوښ یاستو دولت نه. والا مشتریان راځي، خو دا خبره ده چې مارکیټ نوی دی نو د دې دپاره هم خلک رانه وځي، د لیدلو دپاره هم رانه وځي، نو چکر راوهي مشتریان، هم لیدنه کوي، هم ماشاءالله ښه دی مشتریان راځي سودا کوي، خرید کوي. دکان خو دلته عموما چې دی په کرایي دی، دکان کرایي دی، کرایه سیستم دی، خو هغه خپله ګزاره هم کېږي. نوی خیرخوا سوداګریز مارکیټ چې ټولیز مساحت یې 9361 متره مربع دی، په 9 منزلونو کې چې 2 منزله یې د موټرو پارکینګ دی جوړ شوی دی. د دې پروژې په جوړېدو 40 میلیونه ډالر لګېدلي چې دا لګښت د سن اسکای ګلوبل شرکت او د مارکیټونو د ورلګېدنې متضررینو ورکړی دی او د کرایې له درکه له مجموعي عوایدو څخه 10% اماراتي ادارو او 80% متضررینو او پانګوالو ته د ورکړې وړ ده. د ویلو ده چې په دې ملي پروژه کې 1300 دکانونه اساسي او په عصري بڼه جوړ شوي چې زرګونو کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې او دغه راز هغو ټولو کسانو ته چې د دې مارکیټ د ورلګېدنې پیښې کې زیانمن شوي دکانونه ویشل شوي دي.